چې هر قسم تکلیف چې راځي نو دا د الله د طرف نه. کته چا مړم کړي نو دام په الله مړ کړي، نو چار کله الله په مړ کړي نو بیا دا ستا قاتل به خدای پاک رانی سی ولی او ټول عمر به په دوزخ کې ولی اچي. دا سوالم دماغ کې راغی. چار کله معاملہ ټوله د خدای دا، نو کزه چا مړ کړم نو دا وجلم په خدای ما، نو چار کله خدای په مړ کړم نو بیا به دا قاتل نیسی ولی او په جهنم کې به ولی اچي. عزیزانو دې مقام کې لږ غونډه بحث د علماء متکلمینو دیکھے څه لږ اختلاف د بعضی علماء دا مذهب دی چې انسان مجبور محض دی چې څه کوي نو دا په خدای کوي. زمونږ د ائمه مذهب دا دی چې انسان چې دی دا مجبور محض نه دی. انسان ته الله پاک د یو شی اختیار ور کړي، هغه شی دا دی چې د زړه اراده او د زړه قصد دی. د زړه د اراده او د زړه د قصد اختیار چې دی هغه الله انسان ته ور کړي. اوس چې ته زړه کې اراده وکړي چې زه زنا کوم او بیا لاړ شي زنا وکړي نو تاب الله پاک نیسی په دې یو ټکی چې تا په زړه کې اراده د زنا وکړه، ولی بجای د زنا د اراده تا اراده د یو نیک کارم کولې شو. نو چې تا اراده د زنا وکړه نو په دې به مؤاخذه کیږي. اوس مخ کې روانې دل التتلل بدفعلی کول دې سره بیا مشیت د پروردگار عالم متعلق شي نو تانا به مؤاخذه چې دا هغه صرف ستا د زړه په اراده باندې کیږي. اوس دلته دوه فرق دي. یو دا چې تا اراده د زنا وکړه نو الله پاک با په دې اراده ترغه ستا په عمل نامه کې ګناه نه لیکي چې ترسو پورې دا زنا بالفعل تا کړی نه. بالفعل دې دا زنا کړی نه نو په دې نفس اراده د ګناه به الله ستا عمل نامه کې نه لیکي. او اراده د نیکۍ دې وکړه، اراده د نیکۍ دې وکړه چې زما مستا. اوس لار کې صدا سی واقعات پیښ شو چې جګړه واو تم پکې اون خطي او پکې واله شوي او غرزه دی نو ستا په عمل نامه کې با الله ثواب د پورا منزلی کی زکه چې تا اراده او نیت د مانځ کړو. ما په خبره پوهیږي نو د نیکۍ چې صرف اراده وکي نو به هم ثواب مکمل ملاویږي او د ګناه چې اراده وکي او تر سو پورې دی هغه ګناه کړی نه نو تر هغه پورې ګناه نه ملاوي. اوس داغه کرم او داغه مهرباني دا کوي ویل چې نه چې نیت د ګناهم کې نو ګناه بدر تلی کې عمل نامه کې نو مونږ به څه کړی وې. لکه پرون رانه یو ډاکټر تپوسو کو چې اسه دا خلق ټول ماته سلیونی ښکاری دا روغ نه دي د دې دماغونه خراب وی چې په دې جنت کې دومره لوی ځای ته څه ضرورت دی خو یو کوارټر غوندې پکار دی چې سړی پکې اوسېږي او دومره لوی ځای به چې سل کاله به پاس مزل کې او ګرځې او راګرځې به دومره لوی ځای ته څه ضرورت. نو ما ورته وی چې ته MBBS ډاکټر
وچاو مال مخ کې د څه اراده ده و انګلند ته می خیال دی چې MRCP وکم نو مال دومره لوی سفر او تکلیف ته څه ضرورت ته خو سلنډه کمپیوټري به زده کړې و چرته به د دکان کې ناست و سند سپیر کای به خرڅول اوس لندن ته بځي او MRCP بکې چې MRCP وکي او بیا راشي بیا به څه چل کوي جی بیا به ز سپیشلیسټ مخ کې به بیا څه کوي واده به کوم بچی به می کور مور به د څه خیالي وې که دولت مې ډېرو ګټلو بنگلا منګله به یو ما بنگلې څومره ایریا کې وی وچل 40 کناله کې د چا 15 کناله کې د چا نو مالدانیت ته اوس نه دی ویلې او کنه مالدانیت څه کې خدا د پلار د دل ته وړو کې غوندې کورکې چې د دې کې به اوسېږي کنه نو بنگلې ته ودی سخیا وینځي چې سړی ترقی وکړي نو لوی ځای والا پکار نو مال په دې ستر ګړون شي چې دا تا MBBS کړي چې د جنت غوندې ترقی یافته ځای ته ورشي اول ته په کوټړای کې ناشته په کوټړای کې او ستا په مخ کې چې دلته ادنا خلقو هغه په هغه کمرو کې ناشتي چې یو کمره به د ملغلري وي او دا یوې کمرې پلنواله بشپېته میلوي نو چاغي په هغه کمره کې ناشتي او ته په کوټړای کې نو خدای نه بشکوا نه کې ګیله به نه کې ول جی بس توبه والله اوس پوه شو او د خدای په رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خدای په ټوله خدای کې چې کوم مقام خدای مال را کړی دی نو هغه مقام په خپل خدای کې چاله بل چاله خدای نه دی ور کړی بل چاله نه دی بیا یو داسې ځای خدای ساتلې دی چې هغه لا مال را کړی نه دی نو مونږ ته ویلي دي پیغمبر چې اذان وشي او دعا کوي نو چاته یاد ده اذان نه وروسته دعا اسو هټولو ګڼ شروع کړه په څه پي اورېږي تاسو یاد ده پاس اودر وای آت محمدًا الوسیلة والفضیلة ورپسې والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا وګوره پیغمبر ویلي چې اذان وکي نو ګوره چې مام عطا وابعثه مقاما محمودا وګوره پیغمبر ویلي چې اذان وکي نو ګوره چې مام هیر نه کوي زما خدای ته وایي چې یا الله زمونږ د محبوب ته درجه رفیعه ورکا او وابعثه مقاما محمودا اے الله غ مقام محمود ته ولېګا نو پیغمبر وایي چې سرت به لا داسې دي چې دا غیر صحیح زمام هغه ته نه شي تاسو خیال را نو ما د پاره بم لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ور تراغه و عمره تروانم یا حج تروانم دوارا توکا حضرت عمر ورته وی چې یا اخیا اخی رور توي اخی داغي تصغیر ده اے رور ګوټیا لا تنسانا فی دعائک اے رور ګوټیا چې مکه تلار شي چې ما په دعا کې هیر نه حضرت عمر ورته وی
तासो ख्याल रागे या उखैया ला तंसाना फी दुआएका कि मां पर दुआ के एर नकी। पैगंबर सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा सरदार कौनैन ची चाहता खुदाई वेली दी ची वद्दुहा ए हबीबा जमा दे दखपल जात कसम स्ता पदे खैस्ता मख बांधी वल्लैल इज़ा सजा अवे हबीबा जमा दे स्ता पदे तोर जुल्फ कसम दा से कसम खुदाई पीत छीन रहे स्ता पदे मख में दे कसम हुई और स्ता पदे जुल्फों में दे कसम हुई मा वद्दअक रब्बुक व मा कला मां तफरीक है नहीं वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। ए हबीब स्ताप मख और स्ताप जुल्फ में दे कसम हुई कि आगा शय बदर कम चे तप राजी की। अल्लाह सत अकल खबर था या जमों गुंदे द सरुन अकल और द देर साइन ती तकीगी वला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा चे पसत्तर राजी केगी आगा बदर को पैगंबर न तपोसु शो चे तब पसर राजी केगी पर क़यामत की चे खुदा बेदर कई वेजा जमा रजा पर क़यामत के सिर्फ दावी चे जमा यौमतिम दोज़ख तलार नश तासु ख्याल रख जमा लो या रजा बदाई अजीजानो उलमाए मुहद्दिसीन वाई चियो सड़ी बांधे बहुक्म तलब वलाड़ी ने कई बदल बदतलले कीगी हुक्म मूशी चिदा बोझ जहन्नम निकी निश्ता बदी डेरा हुजूर बहु फरमाई चिदा सड़ेरा वापस कई जरा वापस ही की द प्लानी जोई वो भैया रसूल्लाह मखनशम लगो लेता सरा वही बखा पैगंबर भैया चिठू लिखी और दागद दुद ने कई पतला की बेकी दी मलेको तब सुचता कई तला चूचत है कि अचिट बपी द्रुंश अचिट की बली कली चिद औरज बेख्तियार अपमा दरुद वेले नो दरुद बा दगरुन उम्र द गुनाहुन न द्रुंशी और देव रवान दोज़ख तबे वापस क्यों जन्नत तबे नो आसे अर्ज में दाओ चे अगर डॉक्टर तमावी चे तो खुदा बंदा दाल्ला द नियामतुन न हो सरदार कौनैनम बेनियाज न हो और उम्मत वेली दी चे माद पारम दरजे रफिया और मकाम महमूद द खुदा नगवारे तासु ख्याल रखे नो अर्ज दाओ चे लोए मुब्तला पे इम्तिहानातु के दा ज़वात अक़दस दा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोए मुब्तला और इम्तिहानम अव्वल नंबर निशाना चिऊ दे इम्तिहानातो नगा पैगंबरान उस सड़े मरम को दरबान दे खुदा है और बनी सिंह पे दे आसान जवाब और दा जवाब कुरान करे दा खलक कुफर वाली कई या अल्लाह द द्वीप पर जुड़ून बांधे मोहर वाले वालो कुरान के राजी खत्म अल्लाह
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. د دوی پړه دي چې مور والو یا الله نو بیا به نیسه والے. د دې جواب قران په خپل کړی چې د دوی پزلونو مور والو وجه بل تبع الله بكفرهم دل تبید پاره د سببیت تا بل تبع الله بكفرهم الله د دوی پزلونو مور چې والو نو سبب د دوی کفر دی چې دی د دې کفر نه منې کېده پیغمبران اتقیا د دین ستړي شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غونده جبا داغه غونده شان داغه وجاهت داغه حسن هغه ستړي شو. او ابو جهل اللعين غونده او عبد الله ابن ابي ابن سلول غونده او ابو لهب غونده نه سمیده چې نه سمیده نو الله وې اوسه تپریدا ما د دوی پزړونو مور والو او دینه بعد زپويګو دوی په نو بل تبع الله بكفرهم د دوی پزړونو مور چې ده داغه سبب هغه د دوی کفر. لکه سړی ته الکه دا کوې ده ما ورزم او دی ورزم ما ورزيږي ورزم او چې یو شل دیر سلويخ سلزله ما وې او دې په ورزي نو ته ولرستو نه ټیلم ورکې چې زخ دې دي کورم وران کا ور پسې چې دا ورمېګ دې ماچ. تاسو خیال راغی پیغمبر راغی الکه ما د بوتانو پرستش مکوي نه کوي خدایان ډیر ممنه نه کوي زما پیغمبري نه من پیغمبر نه کني دا سپوږمۍ دو ځای کا کترشتیا پیغمبر هغه اې دا په ګوته اشاره او په اسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړي ٹھیک شو کانی راوړه پلاس کې گر رسولی چیست در مشتم نهان کته پیغمبر نوای زما د لاس کې څدی گر رسولی چیست در مشتم نهان کای خبرداری ز راز آسمان ته چې د اسمانونو په خبرونو پوهېږې زما د لاس کې وای چې لاس کې می څه دي څنګه های اندر کفه بو جهل بود گفت ای احمد بگو تا چیست زود ما دلا اغه زوم چې ستا لاس کې څه دي او کستا لاس کې څه دي دا پخپل وای وینه دا پخپل نشي ویلې ته وایا پیغمبر په یو ګوت ورته اشاره غلاس دا ابو جهل ته وکړه د لاس د نن आवाज راغې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صف د نن आवाज راغې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابو جال پلاس کی مونکانی یو دم رہی ایم پس مکر ویشت وی پدیم جادو چلو تاسو خیال راغی معجزات مشک اوبر آوڑی گوتی ورطا کیخ وی مشک نو اوبر آڑی شپیتا اتیا کسانو دسمو کو ویمس کلی چه مشک دا چکو مشکو مغا سے ڈک او ویل پا اوبویم جادو چلو تاسو خیال راغی چې د دې ټولو کرتوتونو سرا بیا ممنا نو الله و ختم الله على قلوبهم ما د دوی پزړونو مور والو اوس بدینا پس د دوی زله قبول د حق نه نو جواب قران کو چې بل تبع الله بكفرهم
الله د دوی پزړونو مهر چوالو سبب د دوی کفر دی. قرآن کې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر، کستا رضا وشنو مسلمان شا او که رضا دی وشنو کافر شا. ان شاء مانا دا چې الله اختیار ورکړی هر سړی ته چې دا لار سمه ده او دا کږه ده، عقل کامل او عقل سلیم می درکړی دی. عقل کامل او عقل سلیم بیا قوت شامه می درکړی. قوت شامه پیژنئ؟ سپیږمې می داسې درکړي دي چې خولې له څه شی راوړې نو پته ولګي چې دا سخا دی او که پلي. اوس بیا خبره ده چې د بعضې سړي قوت شامه نه. یو سړي ما ته خبره کوله کراچۍ کې چې بارانونه وشي نو هلته د اوبو نکاسي سیستم ډېر کم دی، نو نیم نیم کورونه په اوبو کې ډوبي. چې اوبو کې ډوبي نو د هغه سړي د کور د ټټۍ مرمت کېده او ورسره خپل ملګری وغلی او دسمات یې ورغلی. چې او دسمات یې ورغلی دی ویل که څه وکړم هغه ورته ویل دا د حلوا ډبي نه وي کراچیوال چېرته م لیدلي دي. د حلوا ډبی پروت ویل دې کې وکړه، په هغې کې او دسمات یې کړی دا ملګری هم شیطان غوندې او سر یې پې بند کړی دی د پاس او صوبه دی او باران دی او د هلکان پکې لامبو وي. چې لامبو وي هغه ډبی هغه اوبو ته غورځولی او دی پاس نه ورته ګوري. هلکانو چې ډبی لیدلی چې دا خو د حلوا ډبی راغی په اوبو کې ورمنډه کړې. چې ورمنډه کړې چې ډبی رانیولی دی یو نه رانیسي بلبل نه کر ډبي نه چې سر لرې کړی دی نو د بوډا سړي او دسمات او تمام سم حلوا و بس پکې لاس داسې کړی دی خولې ته کړی. چې خولې ته کړی دی نو خو غلو رستو والا پته لګېدلی چې د دې خو څه بله خوند دی. نو هغې رستو بیا چې بوی کړی دی چې دا خو غل دی. نو تو وایه چې د چا قوت شامه کار نه کوي او بوی نه وړاندې غل په خوله ومنډي. تاسو خیال راغی؟ سپیږمو مطلب دا دی قدرت دا شی په دې ځای کني په کارو چې دا پوزه په سټ کې وي چېرته په تندي کې وي دا د ګړینګو شی دی او صاحب په خولې د پاسې ټومبلی دا دې دپاره چې خوله پاک شی دی چې ته شی وله راوړې نو اول به بوونکې نو هغې نه وروسته بیا بیا خولې ته منډې. خبرې وګوره زما خبرې وګورئ دا د لاندې نه روزي پاس نه نه راځي لاندې معده ده د ګنګۍ مرکز دی چې دې ځای نه راشي دې مرۍ ته نو دې دماغو کې بیا د دې خبرو اورحالینګ کېږي. هره خبره دماغ اورحالینګ کوي نو بیا یې بار راوباسي. نو هره خبره چې کوي داسې لږه سکته او سوچ پې وکړي. دا سوچ دا د هرې خبرې اورحالینګ دی د دماغ او هره خبره چې بیډته د خولې نه وځي دا هغه دماغي اورحالینګ یې ونه کي غلو نه راوتي او غلې د خولې نه وځي. تاسو زمونږ د خلکو دا خبرې اورئ بس خولې نه یې غلي هر سړی څه غل خوري لګیایي. تاسو خیال راغی؟ هر سړی یو لوی سړی امام پسې ولاړ دی سلام چې وګرځېدو امام ته وایي چې ملا صاحب وی چې وی نن خو ته د لمونځ کې د کټي شان ته هنګ کېدي. هغه غریب غلی شو ماړه کې خیال وکړو چې دا اوس د سړي زوی نه دی مونځ کې چېرته امام بیمار اول خو تاسو په ایمان وایي امام په مصله ولاړي نیت وتړي الله الحمدلله رب الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ټوخیږي یو مقتدی دا ویلي چې استاد ټوخیږي د شربت پیسې در سره نشته چېرته ویلي ته بې نیولی
په مصلا ولاړی چرته تاسو کړی چې استاد کده ګولو پیسې سره چې ته ګولای درته راوړ دل دله تکرای چې نن خو د کټیشن ته هین کې دی د قرات نه شویلې په دغه ستر ګړون چې تاسو ته وکړي دا قرات ولې نه شویلې بیمار راځه چې ډاکټر ته دی بوزي دارو دل راوړم ګولای دل راوړم دا ترې کړی مړای به ناستای قرات بنشي ویلې استاد مړای دی ناسته ده چې په لو ګولای در سره راوړم دا نه دی نو خبره خپه نشي زمونږ والله کله منځونه نم بزرګي دا او بس یو عادت را پرې وته ده تاسو خیال راغی یعنی هغه ورځ یو سړی منځونه کوي او هغه یو خبره وکړه چې بالکل د کفر خبره چې پیغمبر حضرت عثمان ته دولونه زکه ورکړي وي چې حضرت عثمان مالدارو یعنی پیغمبر لور په مالدارو پسې ګرځولې و نو که عثمان مالدارو نو حضرت علی خدا سے وګیو چې هغه سره خو د ډومبای شپې د اوربشو د روټای پیسې هم نه وي نو هغه بی بی فاطمه بیا ولې ورکړي دا زمون خلکو خبرې دي او دا زمون خلکو دا پاکستان وران دی د بیړی غر کړه ځکه چې د سړی ځامن پکې ورک شو د سړی بچی نشته په دماغو کې دا هغه د ګونګټ د ذات د باوراو د ګونګټ یارانه و نو باورا به ګونګټ لار وخت راتلو ګونګټ بنتلو د باورا ځای باورا ورته وی اورس ختم زما ځای تراشه بس ترازه خو چې ډېر مجبور کړه دې ګونګټ ورته خدا سبب درځم نو باورا په چمنونو کې او په ګلونو کې اوسېږي او ګونګټ چې دې په غلو کې اوسېږي ګونګټ د شپې خیال کړي چې یار له خو ورځي داغه خوراک خود ګلونو راسته او زما خوراک غول دی نو زبال ته خرم څه خوځه چې زین خپل ټفن کیریل کې خپل راشن ځان سره یوسه نو د شپې د غلو دوه وړای جوړې کړې دي یو په یو سپېګما کې خو بل په بل کې چال تکوګې شو بیا بداو خټي سباله باورا راغله دی ګونګټ صاحب ور سره روان شوه دی ګلونو ته بوتلې ده صاحب باورا ورته ګرځي دا ګلاب دی او دا رامبیل دی او دا چامبیل دی او دا پلانې ګل دی او دا پلانې ګل دی دا ټول اورځي په یار باندې د ګلونو سیلو مازیګر ورته وی چې آشنا څه پوي شوي په دې ګلونو په دې بوینو خوند هغه وینا وی ولی د ګل مل بوی درنه راغلی خدای راستی کوي نه د ګلاب نه د رامبیل نه د چامبیل د هیڅ بوی در نه راغی یو والله کپې پوی وی چل څه دی بیختي زما اړشین شو په دې ګلونو ګرځولو او ته په پوی نه شوې هغه ورته سپېګمې داسې کړې زه به د ګل په بوی څه پوهېږم دا وګوره د غلو روړی په سپېګمو کې پرتې ابورا ورته اذا كان اتباع سوء اذا كان اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب د چا چې فطرت ګندای او خمبيري پلیت او مرداري هغه په کروڑها ګلونو کې کو ګرځي نو اغلب مغه د غلو بوی ورزي ځکه چې دا غس پیګمې د غلو ډک زمون خمبیر پلیت ته خمبیرم ګنده ده په دماغو کې ګنګي پرته ده مونږ لا د ګلو بوی چرته اول تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای د خدای نه لوی محبوب بچرته پیدا شي
د پیغمبر نه لوی محبوب به چرته پیدا شي. وای په ایمان چې د خدای خبرې ډېرې خوندناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوندناکې. وای ماما دا چا چې ښځې شته د پیغمبر خبرې ډېرې خوندناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوندناکې. وای په دغه ایمان چې دا په جومات کې ورته ناست دی چې د خدای خبرو ته ډېر په شوق وخت دی او که د ښځې خبرې ته ډېر په شوق وخت دی. چې درته لګیا شي په شوق ورته چې دا چېرته خفه نه شي. پاکستان کې د ښځو باچهي ده چېرته رانهونه تښتي. څه په شوق ورته غوږي ښي، د شپې دې ورته څه په شوق غوږي ښي او په مینه مینه یې اوري او دا درته لګیا زما پلانۍ جامې نشته، زما پلانۍ د پلانۍ کالي دي زما تورته بلکل څنګه چې وې څنګه چې کالي یې څنګه وایي داسې کوئ که نه کوئ. نو ته وایه چې قوم د قوم داسې وي چې د خدای خبرې له په صفر کې ضرب ورکوي د ښځې د خبرې په مقابله کې، دا قوم بم سبا جنت ته ځي او دا قوم بم بخلی کیږي. بیا په ایمان یې ووایي زمونږ د وطن کې دا وزیران ګرځي، وزیران صاحبان نو چې تقریر کوي د قوم ته وګورئ که نږدې نه یې ورغلي اخبار کې فوټو وګورئ ټول ورته داسې ناست چې دی به څه درفشاني کوي څه به ترې راډوړېږي. حالانکې د وزیر څه خبرې د اوښ پوسکی به باد آمد او به باد رفت چې څه وایي ټول دروغ وایي. ضیاءالحق چې څه وایي ټول دروغ وایي. جنیجو چې څه وایي ټول دروغ وایي. ټیک شو څه ورته داسې ناست او د قرآن غوندې کلام بیاني. الله هغه کلام بیاني چې کم کلام به جبرائیل یو آیات د اسمان نه راوړو نو د یو آیات په استقبال کې به 80 لکه ملایکې را روان. جبرائیل به حاملو د آیات او 80 لکه ملایکې به په استقبال کې ورسره را روان. هغه کلام بیانېږي د دې قوم حال وګورئ. پرون دلته یو جنازه وه زه پکې هم گورنر صاحب ورته راغلی نو دا خلک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ایته سمات خدای په شرمونو شرموه شرمېدل او بې غیرت خوله به مې چینګه کړه لاسونه د سټیټ به م شوي ورته بیتي به شوي ورته بیتي پېژنئ دا بیتي قوم دی بیتي دا بیتی لغت لگ پڑاو کئی جر دا بیتی قوم خدای غند عظیم کلام و خدای قسم دا دنیا ټول خزائن چی دیا پدی کی دا چاچی یو آیات کرسی پادیریت لیو یو آیات کرسی دی پکی ویلا سلویخت ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي. د خدای ډېر نومونه دي ډېر نومونه دي. هغه ورځ یو بزرګ ته زه تللی وم ما ته وې په دنیا کې د رزق فراخي او د آخرت فراخي چې غواړې هر مانځه نه وروسته یو د پاسه سل کرتې یا وهاب وایا والله که په دنیا کې د بادشاه تم ضرورت پیښ مونږ سره نور څه نشته وروره نه دولت لرو نه اقتدار لرو نه جاه لرو نه جلال لرو. ایمان همدا دی چې عبدالرحمن بابا قیدم دا چې اورنګزیب ورته وې چې کله زما دربار ته راشه اشعار راته وایه هغه وې زه
نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے زتا خپل غلام دا نظر تا پا ایمان ویم چی قرآن و حدیث زما دا سی ایمان دے چی د دنیا بادشاہان دا قرآن پا گرد کے نگا دا ایمان پیدا کئی او دا غیرت پیدا کئی یا وهابو ارمانزن رستو یو د پاس سل کرتی وای تو وګوره چې د دنیا بادشاہ 10 روپو نه بده الله پاک د 100 کارای 100 10 روپو پرون راته یو طالب ویل تا اجتماع کې چې جی 10 روپو نه بده 100 کار څنګه علي خدای ما ورتل بیماری بدنا چې 10 روپۍ او بیمار شو د ډاکټر 100 روپۍ فیس نو الله به داړو بیماری نه چاغه سلونه دم بچ کی کولای شي کنه نو عرض می داو چې یاد لره خدای سره رابطه او تعلق کې عرض د ایوب علی السلام بیان بیا پاتې شو اسی او تپوس میں کولا به بلی جمعه تکو میاشت په خبره څوک پوي چا څلی دلی دي ها کوم مولا لا بموازق لنیولی چې دی به وي چې روزه ده 13 دا میاشت چې کومه شروع ده دام لیدلې ده چې د سپش پچا لیدلې ده ها اس نشته اوس بد سکی خچ ته میاشتونه ګوري او زهونه ویم چې خد صبارو جده یا بل سبا کیږي بیا به ماغه شرمېدلو ته مونږ ناس په کراچۍ کې د هلال کمیټه والا خدا واور رزړو کې اجتماع د علماو شوه دا اختر میاشت خود وم اسمان نمرو باسی دا وم نمرو باسی او قاسم علی خان جماعت تراشی و قرآن مخری چمالی دلی دروجی میاشت دا پاربم دا یاد لرئی چی دا نه دشپی نوالا پیر روز دا نه شپا دا نه دشپا بیم گو رئی دا چارشنبی پشپا بیم گو رئی دا زیارت پشپا بیم گو رئی دا کلو خلق بزیاد کوشش کوئی چم اوکتا نو ترما پورې درا رسیدو تکلیف بگوارا کوي نو عزیزانو عرض داو چې په دې کائنات اصلي حکومت د خدای د ذات دی کله بل چاشتا د خدای د ذات دی په دې کائنات کې چې څه خدای کول غواړي هغه کیږي انسان چې څه کول غواړي ان کیږي تاسو ګورئ په صوبه سرحد کې خاص طور په پیښور کې پرون بیا یو دھماکه شوی ده شپږ کسان پکې کېمه شوي دي بالکل لشل پکې زخمیان شوي دي تیکې خلکو راټولې کړي دي او کورونه ته استولي دوی ته وګورئ د حکومت والاو ته چې دوی څومره انتظامات کړي دي چې دا دماکې ونش او اونی ویش څومره انتظامات کړي لیکن چې غم شي نو هر سړي ذهن دې تلار شي چې تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر کند بنده و تقدیر نداند آکس کے نداند و نداند کے نداند انسانی تدابیر وګورا تمام پولیس سی آئی ڈی انٹیلیجنس ټول فورس چې ده اپ دې حرکت کې ده چې خیال کوي چې دماکه ونشي لیکن تقدیر چی دا سے طرف نغړم بوشي چې هغه طرف نه د چا تصور مونږ نو عرض میں داو عزیزانو چې داستا
पुलिस او ستا سیډي دا دماکې نشي بندونه دا دماکې به بندای د حکومت د پالیسی ټیکول والا نن ستا د ملک پالیسی جوړون کی څوک دي ستا په ملک کې سر نشتا نو پالیسی به څه جوړه کی سر نشتا اس دماکہ شوا پلانے پہنچ گئے نو بیگانے چے پھول کھلا رہیں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمرشم خدای دې ستا کور روان کې چې ته زما تپوس لراش یا زما لاسو چتول لراش اگر چې زمون ملک داسې دی خوار غریب اوګه تګه نهر چې چا جنازه کړي خدای ته په اخلاص دعا کړي چې ته بخي اسوک د سړی زوی نه ګڼ خو چې دا سنبای لګه په وسلینو غوړی او خا غوړی کنه چې لاس په خوېږي سنباور چراش پلانې براغ استاد مور میډم براغ د سوار بچو د سخره بیړه تباغ پلانې را او زیاو زمر شم زیاو لا کراغه نو څه چالو نه دا جوړنجو راغه نو څه چالو یعنی چې زمر شم نو دوی رااله نو سپي ما خو هغه خر سره وایا چې زمر شم او چارا تا قبر کنستو چارا تا لحد جوڑ کو چا قبر تخکت اکرم چارا تا بسم اللہ وزعناکا وعلا ملت رسول اللہ سلمناکا چارا تا داوے زما دوستان خود داو پلانیم را گئے دیر خلق را گئے دیو جنا عرض میں داو چنن ستا د ملک پالیسی غلطه ده سو پورې چې ستا د ملک پالیسی نه ټیک شي دغه اور بستا ملک کې بلی دا اور به بلی اے زیب په امن کې نه اے زیب محفوظ نه 27 رمضان صدر سے بیا عمرے تروان سو کرکٹ میچونو تزی سو عمرو تزی دلته د قوم بچی خلق کباب کیږي لګیا دي خیر کم مرض ده په دنیا کې چې علاج نشتا دا دماکین یو مرض ده کنه د علاج نشتا یو منټ ولی علاج نشتا بھائی خبرې وکي ور سره کړ سګټ جوړو کوي ور سره کړ علاج ولی نشته او دوی دا فرض کړی دی یو حکیم ته یو سړی راغی وی پلار می قبض دی حکیم والا د جمال کوټې جلاب ورک پلار لای چې ور کړی دی بوډا سړی او دستونه شوی یو سل شپک شلې دسته چې تلې ده حکیم لراغه صاحب زما پلار خو ډېر کمزور شو دستونه نه بندي حکیم ورته صبر کوه چې دا فاسده ماده تی وزي یو ګنټنی مپس ولا راغه وی چې د کټ د خوځېدو مو واتو کټکی تی دستونه بیږي ول صبر کوه چې دا فاسده ماده تی وزي سبا دې سر خو ګوم خو ولا راغه زن کدنې شو ول صبر کوا دا فاسده ماده دا پکې چې داتی وزي مړ یو سات پس راغی حکیم صاحب خو مر شو پلار می ول د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نشو زمونږ د پاکستان دا حال دی تاسو خیال راکړئ ما خیال دی د دماکو سره د فاسده ماده او باسي دي د ملک دورانې دو د طبيعي خیر دی خو چې دا فاسده ماده تیوزي دا زمونږ ملک دی
په دې کې د دې قوم مزاج نه ټیکي، د دې قوم اصلاح نه کی، دوی پوئیږي نه، په خبره نه پوئیږي، نبازیت پکې نشتا. لاړ هغه حکیمان چې نبض به ولیدو د ټول مرض بدن مرض به معلوم داس نبض سره. زویم زما د یادو زمونږ د زمانې سپینګری چې رګ به ولیدو نو دننه مرض به معلومولو، غیر ډاکټر او غیر حکیم بو. نن ستا MRC پیلا چې ورشه MRC پیلا خاص څنګه حال دی، بدن دی خوږیږي؟ نه جی خوږیږي، ها نور ټوخیږي لکه نبضونی سب اختیوزه دا MRC پی دې څه کړی دا ما وګوره کنه چې څه چل دی راکې. ایو ډاکټر له یو خزراله هغه ورتل چې سه بیمار دي، اوی جی خېټه می خوږیږي، ورتل ټټی کې خون کړی دی، هغه ها وی ټټی کې خون کړی دی. نو خزه دا پوه شو چې راته وای چې ګنې پټاټای کې دی خون کړی دی، سړی دی وجلې دی. هغه ول نه بچیا ما خو پټاټای کې خون نه دی کړی، هغه او بیړی غرق شي ټټی کې خون کړی دی. مړه خزه پټونه شو او ته و تختې کور تراله ول د دې ډاکټر کور وان شاغه خوراته وي چې پټاټای کې دی خون کړی دی. نور په غمه اړول ما او زه بیا نظم دی ډاکټر، دا د ډاکټرانو حال دی او دا د مریضانو حال. ته څنګه ډاکټر شوې چې ته ما ته وګورې او زما مرض معلوم نکې؟ ما ته وګورې. یو علم دی، علم قیافه ورته وایي، علم قیافه. ما ویلې مجال دی چې یو عام قتل دی او یو علا وجه البصیرت د یو سړی دی چهره دی بناوټ تا زه وګورم او دا معلوم کم چې د دې سړی زما متعلق څه خیال دی. په یو معمولی غوندې علم دا فن معلوم. تا لندن تلاړې، امریکې ته MRC پی او ډیګری او پلانې او ما نه تپوس کې چې پلانې دې دي خوږیږي او پلانې دې نه خوږي. د دې وجه نه عزیزانو دار سخت ناغه ډاکټران شتا، ناغه حکیمان شتا، او غنی خدایا هغه خولي یاران څه شو، د مجلس میں هم نشین محبان څه شو چې صحت به په زما د خوک خاطر شه، په جړه لاړه توتیان بلبلان ششو، د بسمل ستارګل زړه د غم جاری، علاج غواړي سکندری طبيبان سش. بیا ډاکټر ساتلی دي کمپاوډران، په دې ارنم کې ورشه وګورئ، دا ارنم چې چرته د کینسر علاج کی تورشه په ارنم کې چې کوم کمپاوډران هغه هیټ سور کوي د ناسورو د کینسر زیته چې کوم ټکور ور کوي، هغه ټکور چې د دخله دی نه ټکور کړي، ا ټکور ولا داسې ورکی چې د کینسر په ځای ډبل کینسر ارنم کې ورشي. شیرپاو ټیچنګ اسپیټال کې وګورئ، هغه ګوګشتا کوي چې مشره ده. په لیډی ریډینګ کې ورشه وګورئ، موټر مړه پرې دی، موټر مړه پرې دی، موټر مړه پرې دی، خالي موټر مړه پرې دی. ډیسپلین کې دی د اسپیټال جوړه ته موټر مړه پرې دی. دننه سال دی ورشي تماشې وکړي. په بار ملکونو کې مو ګورئ د ډاکټر او د اسپیټالونو نظام، او ستا په پاکستان کې دا نرس چې راغواړي مریض ته چې راشه تکلیف ته ورته ناسته به یو به د غوږ نه نیولې ورسره انګتې باید چې آتی هوں نه داسې اوچته کې د دې ځمکې ولي
دا ستاسو د خدای قهر دی چې پتا سو نازل ابل اورز در باندې غلای اورو لکنه زموږ مالک کې چاوي نور زینو کې نو عدل توا مال دا اصلي بني اسرائیل جوړ دلتا چې دا په مونږه وروله کم خدای چې د غزمره غلای را ورولې شي هغه خدای د دړای عمره کانی عمره ورولې شي کني شي راوړي تاسو خیال راځي نو عزیزانو عرض میں داو چې دنیا د مقربینو د پاره خدارو الامتحانو او موږ د خلقو د پاره به دارو سزا وي د دې وجنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتلس کال بیمار او پاتلس کال کې وای قدر نه دی کړی وای بالکل زکه چې دا بیماری زما د خدای نه په ما راغلی ده نو د معشوقې د لاس تکلیف تا زه تکلیف څنګه وایم یا وای څنګه وک ورپسې به بیا شي واخر دعوانا شیرپاو ټیچینګ اسپیټال کې وګورئ هغه ګوګشتا کوي چې مشره ده په لیډرینګ کې ورشه وګورئ موټر مړه پرې دی خالی موټر مړه پرې دی ډیسپلین چې دی د اسپیټال جوړه ته موټر مړه پرې دی دنه سال دی